دا ابو سعید خدری یو روایت دی، عجیبه روایت دی. وایي چې کله د روژې مبارکه میاشت راسي فتحت ابواب السما فلا یغلق منها باب، د اسمان ټول دروازې خلاصې یو هم نه بندېږي حتی یکون آخر لیلة من رمضان، د روژې د وره میاشتې د اخري ورځې پر دا دروازې خلاصې. وليس عبد مؤمن يصلي في ليلة فيها إلا كتبه الله له 1500 حسنة بكل سجدة. وایي په دغه ورځ کې په دغه شپه کې د شپې که یو بنده راولاړ سي خدای جل جلاله ته په عبادت باندې ودرېږي پر یوه سجده باندې الله تبارک وتعالی 1500 نیکۍ ورکوي، 1500 نیکۍ الله ورکوي. ما او تا د دغه سجدې وخت پر څه شي باندې تېر کړی دي؟ اوس خو ما راته وویل علی الاعلان دا پیغامونه شروع دي چې د بولدک په سپین ولسوالۍ کې په پلانکي سټېډیم کې د فوټبال یو ټورنمنټ راوتونکی دی. لعنت دې پر دې کسانو باندې، ملک دې پر کوم حال باندې دی؟ ته څومره مستۍ اخیستې؟ دا مستۍ دې په کوم ځای کې ده؟ ستا ملک پر کوم ځای باندې دی؟ پر ملت باندې دې څه حال دی؟ پر اسلام باندې څه حال دی؟ پر قرآن دې څه حال دی؟ قرآن دې اور ته وولېدي، په قرآن دې نجس خلک وختله، قرآن دې لټرین ته واچوئ، ستا د نبي کارټون تیار سو. او بدبخته دا خو دې نه وایي چې راځئ په سټېډیم کې یو مظاهره کېدونکې ده. څومره د اسلام نه لرې خلک دي. بس بیا په دا کمنټ کې یو چا ورته لیکلي ول د خدایه وبېرېږه دا خو د روژې میاشت ده، ول دا خو در دې ښه دی چې خلک پتې کوي درواغ کوي، در دې ښه دی چې زموږ سټېډیم ته راسي. دلیل عمر باندې وایي ګناه ته ګناه نه ویل. دا کتابونه لیکي چې پر دې سړي باندې د کفر خدشه ده، ویره د کفر، د کافر خو نه دی، د کفر ویره ده پر دا کس باندې. ګناه ته سړی ګناه نه وایي. مبارکه میاشت ده، پر یوه سجده باندې پر یوه سجده باندې تا ته د 1500 سجدو اجر درکوي. او که ستړی سپېڅل لمونځ دې وکړي بېده سولې دا ټوله شپه لکه ته چې په عبادت باندې اخته یې. ما او تا په څه شي باندې تېر